چې مینه وخت پیدا شوې چې پیدا شوې د بل چا شوې چې د بل وینو ساقي وې چې زما وینو ملا شوې. Sky in the evening before the sun goes down, a lot of flower, look at the light, so sweet looking. And let's just say in winter season frogs are not easily seen. They remain buried in bottle to protect themselves from cold. Go to the pond, so like you looks like a Switzerland. Jalalabad province, Yeah, you are talking about the location, the area, the mahal, the maham. the maham. Good. Hey, دې ته چاور کا چې په ولاک کې راځي ګوره خدای دې بخي خو بندگان دې نه بخي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مرګلو سره مې په دې لس خبرې دا د جلال آباد ښار دی او د سپینغر مخه دا واما چې کوم ورته وي واما ده کنه دا غي مخه دا ډېر خلایټینګ کړی دی. دا ملګری مرته راواله ډېر ګڼ ملګری راټول شوي دي او ماحول ډېر ښه را جوړ کړی دی. السلام علیکم. ډېره مننه. نو ملګري ډېر زیات دي او راغلي یو دلته شعرونه ریکارډ کوو. زما خو زړه و چې دننه واما کې شعرونه ریکارډ کړم یوټیوب دپاره د فیسبوک دپاره ټیک ټاک دپاره خو داسې دلته مې ملګري ولید ماحول هم ډېر ښه دی. زړونه ډېر زیات هغه کړي د چا زړه تور دی او د چا سور دی او د چا چې دی نو دا کومه ډله ده داسې لږ سیډ ته شعر دا ما ته راکړه دې سره کار خلاص کړه بیګپ لګو دا واله ته جګره راځم او ته لږ مخکې لاړ شو. نو ملګرو سره پکې غږېږي د هلکان نه لږ شعر و شاعري واوره. یو شعر به چې دی ټول سره زه ریکارډ کړم را سره به ودرېږي. حاضر ہو کوم سیټ کې غلطه بودري وانسي دلته منډه که خپله کیمره واله یار ولاکه په کار باندې پوهېږي. ما نه خپله شاعري لکه چې پاتې شوه. شعر کې به را سره ودرېږي. زه شاعري ریکارډ کوم هلته چې دی شور دی سړک غاړه دې خوا راشه ته دا بیا هم ښه دی پیاده رو دی جګره درې واله مننه. ښه دوستانو لکه چې زمونږ شاټ بلې ورځې ته پاتې شو. کور ودان ښه سټارټ الو دا مې کوم در سره والا زه به چې خوا ته در سره چې دی سیټ کمدان د به د خلکو سره ومغږېږي او زه هم در سره ولاړ یم وروسته به چې دی به داسې وکړو دا در سره والا جیب کې مې واچوه دا ولاګ به هم روانې مونږ به چې دا خپل کار راځئ او تا خو کېږي ولانه چې کار وکړه دلته خلک وکړه راځئ دا ملګري مو درو څومره پکې خلک ودرېږي څومره دلته ودرېږي او که نه ځئ د خاورو غوندې پښو لاندې کېدم د هر سړي غریبو منو نه به خوښېدم د هر سړي ګلاب مې ورلېږلی او په منځ کې د کتاب پښتو ولی ځان مې یارېدم د هر سړي او زه له پښېمانه یم په خپل د سړیتوب سړی به نه وزارېدم واه واه دا کټ که ګرام ګران ځه د خاورو غوندې پښو لاندې کېدم د هر سړي
غریب ومنو نه به خوښېدم لر سړي ګلاب مې ورلېږلی او په منځ کې د کتاب پښتو ولې زه مه یارېدم لر سړي اوازه له پښیمانه یم په خپل ښه سړیتوب سړی سړی به نه غځارېدم د هر سړي موږ به خپله شاعري اوس ریکارډ نه ولاګ مو بندوه څه کوو چې ښه ملګرو دا چې دی دا ځای شو دا ماحول دی ورته راواخیستلو ماحول نه دی اخیستی ماحول به چې دی بل شاټ کې راوالی بله ویډیو سټ کې همداسې ده ما ته راکړه ملګری پکې راواله ملګری میک راوړه راشه سره وایي راشه یار دا میک د سره دی ها دا تسبیح څنګه چل دی وروره دا نمایشي دا زما ورور د چا زندان کې جوړې کړې دي نوم به وګورې په دې وخت ذکر کې کسي صاحب دی بس دا فرمایش دی نو ستا فرمایش ما پوره کړ تورې جامې پوره چا اول مخه یو منټ کنه یار دا شی مې ویډیو کې راځي خدای مبارک نه دا ویډیو کې راځي کنه وګوره شي خو شعر راته کوي نو دا خو څنګه راغلی مالسیار او لاک بولو یو څه شیرونه به ریکارډ کوم ظالمان دا ټول تاسې خلاص کړل یو شعر ته کوم یو درته وایم ها ته راته وایي نوم دې څه دی نوم مې عمار ستا یو شعر دی را سره مجید صاحب خبر وکړه ښه زه باندې وګورم او چې د بل ونه ساقي وي چې زما شي نو بلای ملا شي صبر کله کې به سر نه کتره سب کو دي ماده ته ډالې مجید صاحب او عمار صاحب هغه ته وایي چې ولاګ کې به شاته لاړ شي دا ټول راولي مخکې راشي هغه کې یو ځای کې ولاړ لیم د شي چې موبایل نیولې د مسلکي کسان نه لرو ټول علا کار نه وړه صبر وګزا مشکل نشته سلامونه ملګرو مو ازل چې دغه تر راغلی تر څو ولاګ واخلو نو دلته یو څه د ملګرو بیروبار ډیر زیات شو د ازل چې مینوال هم دی ازل چې څخه بشیرونه اوري نو دغه ملګری نه پرېږدي ولاګ موږ نه پاتې بس دغه ملګرو ته بشیرونه وایو ځکه مینوال به هېڅکله ازل چې ته ما څو ځلې ویلې ما دا مینوال به نه خفه کوې نو ازل چې ملګرو ته مهرباني ملګری خو چې دی داسې ملګري دي ماشاءالله چې هر یو بیل بیل فرمایش لري او فرمایشونه به یې پوره کوو ستا فرمایش چې دی هغه ساقي والا و که نه دا بیخي غرق دی نو بجلی نشته دی انتظار به وکړو دا بجلی به راشي بیا به ویډیو والو یا وایلو ویډیو څنګه راځي صحیح راځي بیا سر نه شروع کړه صبر وکړه بند ته کبي د لګرام وخت چې هغه توبه خان شروع کړه صحیح راځي موږ دا څنګه چل دی دا بجلی ورته ولې لاړه صحیح ده پاکستانیانو غوندې خبرې کوي بجلي زه شروع کړه سٹارټ صبر زه شروع کړه دا در سره ونیسه چې ګره ډېرې درنې دي یار یو ځواب زه شروع کړه عمار سعید دی عمار صافی او مجید صافی عمار صافی او مجید صافی ته دغه شیرونه ډالۍ چې مې نه غوښتې پیدا شوې چې پیدا شوې د بل چا شوې چې زما وې نو شی غلط شو یار بیا د سره کار بیا غلط نو ساقي وي چې زما خپل شیرونه مې کله کله د یاد وځي یار شروع کړه 1 2 3 مجید صافی او عمار صافی مجید صافی او عمار صافی ته دغه شیرونه ډالۍ چې مې نه غوښتې پیدا شوې چې پیدا شوې د بل چا شوې چې د بل وې نو ساقي وې چې زما وې نو ملا شوې بس د شیرونه چې دی یو څه به خپله ریکارډ کړو ملګري به هم ځان سره ودرو ځان ته به چې دی یو څه ویډیوګانې والو کوم شعر
کور ودان مشهور نه هم اوس I مشهور want to tell you something in English as well. Okay, I have to explain all these things. اوكي مسلم. Yeah, I'm a Muslim, but basically I'm from Afghanistan, but spending a lot of time with Peshawar. Basically, I'm refugee. Those people who are living in a desert area, where people are not of the scene. I'm shepherd. لږ مخکې راسه لکه د سره چې د شارټ والو معز راشه مخکې لږ خیر دا غته در خیر What's your name? My name is Who are you? Muhammad Azhar. محمد اظهر. Yes. What do you do? I'm a manager in a White House Hotel industry, which is located behind in Jalalabad province. لاره بنده ده. نو زه خو ملامت نه یم یار، زه یو کس یم دلته ولاړ یم، دا خلکو لېږه یار، زه څه وکړم؟ ده زه ودرولی یم خپله راږه یار. ها پښتو خبرې انګلیش خو زما ته زده دی، خو داسې کم یار، ما چې دی وخت کې ډېر ټایټ انګلیش و. اوکې Those people who are living in a desert area. what do you want to talk about? Oh, English. It seems like the appearance of the sky in the evening before the sun goes down. A lot of flower. Look at the light. So sweet looking. And let's just say in winter season, frogs are not easily seen. They remain buried in water to protect themselves from cold. Go to the pond. So like you looks like a Switzerland. Jalalabad province. Yeah, you are talking about the location, the area, the mahal, the maham. The maham. The maqam is very beautiful. Now tell them in Pashto that what you have said. Like Can you speak English? English, Pashto? Yes. Okay. In Pashto, translate it. ماول مال ډیر ماشاءالله ډیر خسته پر ماحول سکون دی ډیر خسته یخنۍ سیزن دی تاسو ګورئ نو ډیر خسته خر موږ له داسې فیل کوو لکه جلال آباد نه ان شاء الله موږ به سویزرلینډ جوړو داسې خیال لکه سویزرلینډ کې چې روان زنده باد. وطنوالو ته پیغام ورکوه شعر شاعري سره لري مطلب ماشاءالله ډیر خسته موسم دی ډیر خسته سیزن دی په دې یخنۍ کې خلک سوپ خوري راځي په تاسو باندې شیره خورم په دې یو شعر قدر تزدی یو شعر و شاعري دې کزدی والله د سپین مخ خالونه شمارم اوسګار نه یم پرېږده الوته به د سپوږمۍ په لورې بیا کم او څه خبرې مې په زړه دي خوشحالګۍ شي او خمارو سترګو ته ستا چې په کاته شم دې کې شاعر ویلي وایي څه خبرې مې په زړه دي خوشحالګۍ شي او خمارو سترګو ته ستا چې په کاته شم دې مطلب دا دی یعنې زه تا نه دا ګیلې کوم خپل شاعر چې په چا مین دی تا نه دا ګیلې کوم دا ته ما سره دا بې وفایي وایي خو چې زه سترګو ته دې وګورم دا ټولې ګیلې رانه هېرې شي د کوم ځای راغلی زه د ننګرهار یم د بیسودو را د بیسودو خاص بیا خو زما کلیوال زه منیجر یم په سپینه ماڼۍ هوټل ډېر ښه ملګرو ته یو جالبه خاطره دې ووایه بس that's all it's enough for today inshallah you back clapping for me check the mother okay yeah thank you يا وقت بس زوالم صحيح زه پاکستان نه راغلی یم ورکله صحیح ده او بس وشو مهرباني شارټ چې دی دا